بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات. خلک موږ راځو اخیانه لیکچر د ټایپینګ باره کې وایي دا چې موږ درې دانې روګانې ویلې وي، ټاپ روم ویلې وه، بیا میډل رو ویلې وه یا مین رو ورته موږ وایو، او اخیانه موږ څه ویلې وه لو رو موږ نن وایو، معنا پورتنۍ برخه هم ویلې وه، منځنۍ برخه هم ویلې وه، نن چې ده اخیانۍ برخه ده. زه راځم ویل ورته په وینو باندې چې زه کله کلیک کوم آف ریډ دا غټوم او زه بیا رن ته راځم او دې لارې او اس کې چې د کیبورډ راولم. د پخوا چې موږ دغه رو موږ ویلې وه، دغه رو مکمله موږ ویلې وه. موږ چې دا موږ سره کوم شروع کوو، زموږ به د دې اړخ نه دې کې دوه دانې په مین رو کې دوه دانې خبرې دي. د شهادت کوتا په دوه شیانو باندې راځي. د ټولو بټنو کې دا څوم بټن چې په کیبورډ کې دي په دې دوه بټن څه کوي فرق کوي چې هغه یو اف دی او بل چې دی څه دی جې دی. معنا ښي لاس ته کوم ما چې دا ښي لاس دی دا د شهادت ګوته په دې جې باندې راځي، دا بله ګوته په دې کې باندې، بل په ال باندې، بل په دې بل باندې راځي. او د دې خوا نه د شهادت ګوته په اف باندې راځي، دا بل په ډي باندې، بل په اس باندې، بل په ای باندې. بیا د جې نه دغه چې کوم بټن دا اچ دی دا موږ به د همدې ښي لاس باندې په دې شهادت ګوتې باندې کنټرولوو. او دا بل د چپ خوا ته چې د اف دی دا چې موږ شهادت ګوته وږدو، دا جې موږ په بل لاس باندې څه کوو کرسیو کنټرولوو. ښه بیا موږ پاس څنګه چل کوو؟ اوس وګوره جې نه پاس د یو دی کو یو نه دی، دا د شهادت ګوتې باندې د یو بټن څخه څه کوم وهم څه شو کنه، او دې شهادت ګوتې باندې د آی بټن څخه آی بټن هم وهم. معنا به آی په دې یو شهادت ګوتې باندې د چپ ښي خوا نه زه هم جې کنټرولوم، هم یو کنټرولوم، هم څه کوم آی کنټرولوم. او کې چې دی کې د پاسه چې کومه ګوته کړم هغه آی لپاره هم استعمالېږي. بیا چې په ال باندې کومه ګوته کړم هغه د او لپاره هم استعمالېږي. او دا کښنه ګوته چې دا اخر نه ګوته د پی لپاره موږ استعمالو، شي لپاره استعمالو، پی لپاره موږ استعمالو. په دې اړه کې اف دې کنه اف 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 باندې شهادت ګوته ده کنه چپ خوا ده، دا زه دا د ټي لپاره هم یوز کوم او دا د یو لپاره زه څه کوم هم یوز کوم. معنا دلته د سیم یوز کوم او هم د سی یوز کولی هم شم. او دلته ډي دی کنه ډي د ډي دی کنه ډي لپاره څه یوز کوم آر یوز کوم، اس لپاره ای یوز، اس لپاره ای یوز کوم، او شي یوز کوم، ډبلیو یوز کوم، او ای لپاره ای بټن کښته ګوته او ای لپاره څه کوم خنه برخه هم یوز کوم. خلته خو زه ودرېږم اف باندې دا شهادت ګوته لا د سی لپاره زه هم یوز کولی شم، وي لپاره هم یوز کولی شم، او بي لپاره څه کوم هم یوز کولی شم. او ډي لپاره چې کوم ګوته استعمالي یا ایکس لپاره استعمالي او د اس لپاره چې کوم ګوته استعمالي یا د زد لپاره هم استعمالي. او دلته چې جې لپاره شهادت ګوته ده کنه دا د ان لپاره استعمالي او د شي لپاره استعمالي ام لپاره استعمالي. نو اوس راځو عملي کار پکې کوو. تاسو کیبورډ عملي وښیم په ټایپینګ کې صحیح ده.